نور له دې نیسته باید دا بېعزتي په ځان باندې برداشت نه کړو دغه ویره له سر نه لرې کړو که څوک رکشه لري که غوا لري که ځمکه یې اخیستې ده که هر څه لري په قرار قرار یې راټول کړئ چې دوی سبا درته وایي چې تاسې وخت پوره ده تاسې نن د قافلې په شکل وځئ. درېیمه خبره موږ او تاسې که چېرته لس کسه د لغمان 10 کسه د وردګو 10 کسه د زرمات هر یو 10 کسیزه ډله جوړوو هلته په افغانستان کې له رئیس د مهاجرینو سره وزیر سره ګورو چې وروره موږ خو راغللو په زور یې راوایستلو اوس وروره کور نه لرو ځکه کور نه لرو چې د ما پلار نیکه راغلی و له هغې نه بعد 14 کورې ته جوړ شوي دي ځمکه هم درکوي ځای هم درکوي یوه میاشت 2 میاشتې تکلیف ته د مشکل اسانه کېږي یعنی کولی شي هر سړی کولی شي ما 50 شپې تېرې کړې کابل کې چې تر رئیس الوزرا پورې تر وزیر داخلې پورې تر هر چا پورې رسایي شته مشکل نشته هغه پاټکونه هغه تکلیفونه چې مخکې هغه مشکل نشته بیا چې څوک شخصي دښمني نه لري سیاسي مشکل نه لري په افغانستان کې د دې وطن هغه وطن ډېر ښه ده نو د ما خبرې په همدې ځای ختمه شوې کوم ورور کوم سوال لري ملک صاحب ناست او دا خلک ناست دي آخري خبره همدا ده چې ذهن هم خلک تیار کوي چې څومره وخت وځي والله چې دا خلک هم پوه شي د پاکستان د ټول چکوال نه د ټول پاکستان چې دا خلک په قرار روان دي دوی هم خپل شدت کموي د اپریشن شدت خپل کموي دا مجبور دي په قرار نه زموږ جلسې نه نن ټول 3 د روبات تلیفون خبر دي تاسو جلسه نه ماګو جلسه خبر دي خبره کې ما دی دا نتیجه ګیری موږ ورکوو تاسو هم څه دی ویلي تاسو هم څه دی ویلي ما نه دی ویلي ملک صاحب یو خبره بل هم له ټول ورونه یو خواهش کومه چې دا موږ او تاسو دلته 40-50 کال هم ډېر ښه په عزت تېر کړه له حقیقت نه باید تېر نه شو د پاکستان ښه خلک دي خصوصا د پنجاب نرم خلک دي دغه کال 2 کاله چې د رویه بدله شوه چې حکومت او عوام د موږ مخالف دي د هغې ډېر وجوهات دي جنګونه موږ وکړل دلته اغلا یې موږ کړلې په ټاپون خلکو وویل یعنې موږ د مهاجر پایس نه وو د دې دي په جلسو کې هم شرکت وکړه په خلاف هندوانو سره ګډ شولو کرکټ څه شی ده په کور باندې وروخه ګواهر یا د په ټي وي کې راته ښکاره کړه په خبره ورسېدې څه ویل موږ هیله کړې کې لږ ډانډا ده او که کرکټ د دې په سر باندې موږ له خولې هغه الفاظ دي که نه چې هغه دې خوشحالي کوئ مګر موږ مهاجر یو د دې وطن استوګن نه یو یعنې ډېر مسایل موږ په خپله ځان ته پیدا کړي له ټولو ورونو نه دغه یو خواهش بل هم کوم زه نه د پاکستان نماینده یم نه نماینده یم الحمدلله هغه ورځ نه ده تر مخ ایجنسیانو سره دا خبر وکړه ما تا سره به 10,000 کسان تعلق لري ما 1,00,000 کسان ما په موټي کې دي مشکل نه لرم دا خلک ورته ویل شکر په دې ټول افغانان فخر کوو خو بیا هم افغان یم شین کارډ مې ایسې پیوار مې په جب کې ده سبا یې بله ورځ هم روان یم اوس مې ویزا مې ختمه شوه ځم په دې وطن ته دغه یو خواهش له ټولو نه ملک صاحب د تاسو ټولو نه کومه چې خپلو کورو ته خپلو اولادونو ته ټولو ته دا نصیحت وکړئ چې کله له تاسو نه دا شیطانه میډیا پوښتنه کوي کوشش وکړئ چې غلط لفظ له خولې نه استعمال نه کوي ځکه چې دا خلک بیا موږ ته وایي چې حرامنامه کې دي موږ به دا ورته وایو چې د پاکستان خپل مشکلاتو دومره وخت راکړه راغلو او که چا ظلم زیاتی را سره کړي پیسې رانهشتې په نری ورته ووایي چې پولیسو رشوت رانه واخیست په کور هم راوړ دا خبر ورته کوي مګر په صورت